د خوست مرکز متون پورې مربوط حبشخیلو کلي کې د پاکو اوبو یوه پروژه چې ډېری برخې خرابې شوې وي او د کلي د کورنیو اړتیا نه پوره کوله ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یا د پروژه چې د IRC یا ژغورنې نړیوالې موسسې له لوري د BHI موسسې په مالي ملاتړ او د خوست ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ټول ټال $9,000 لګښت پرې راغلی چې شپېته کورنۍ به د پاکو اوبو ګټه ترې پورته کوي. چې شبکې مهمې برخې لکه د ذخیرې ترمیم و، د توزیع برخې، یو مثال د پایپو تمدید و چې 650 متره په اوږدوالي باندې پایپونه ورته تمدید شول، 10 نلکه یا شیردهنونه ورته جوړ شول او د هغې نه وروسته 6.5 کیلوواټه سولر سیستم د شبکې لپاره فعال شولو. البته د شپېتو کورنیو لپاره د اوبه آماده کوي. بل لور سیموال ډېر خوښ ول چې داسې یوه اهمه پروژه ورته تطبیقیږي او زیاتولی چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله چې د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي اړول تر څو له لرې پرتو سیمو او نورو کلو اوبه کورونو ته راوړي. چې موږ مخکې خړې اوبه چې خالي اوس چې الله تعالی رڼې اوبه راکړي چې دا بزیې ته لرو هدې شمېره موږ د کوله هدې به الله تعالی موږ نه پوښتنه وکړي. دا خو لوی نعمت ده. د نعمت شکریا ادا کول نعمت اضافه کوي، کنه شکرې کوي بیا دای موږ نه کمیږي. په نورو وختو کې دا خړې بمب چې خالي اوس الحمدلله ډېر خوشحالي کنه موږ ته ډېر خوښ یو ځکه چې اوس هغه اوبه چې موږ استعمالول بار وخت به موږ د ناروغو مریضانو دا اوبه چې موږ استعمال هغه مریضای ورک شول موږ ته خالي په د ټول کلي کې د شپېتو کورنیو ته اوبه رسېدل دي. لوندې کلا ده، د اوبونه بې برخې ده، پورته ده، دا ټول د اوبونه بې برخې دي چې په د خرو د موټرو په واسطه د نورو څارویو نه د خړو نه اوبه رجګوي. نو موږ د RC موسسې نه د کلي پراختیا ریاست نه موږ بار بیا غوښتنه کوو چې د نورو کورو ته نورو جوماتو ته موږ ته د اندانو نه سګون او د ټانکۍ سیستم جوړ کړي چې د نورو خلکو ته اوبه ورسیږي. یاد دی چې د IRC یا د ژغورنې نړیوالې موسسې انجینرانو په وینا یا د موسسه په خوست کې د اقتصاد او د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ په بیلابیلو سیمو کې د اوبو رسولو ترڅنګ په صحت، تعلیم او تربیه، ایمرجنسي او د لویانو او ماشومانو د خوندیتوب په برخو کې خپل کارونه پرمخ بیایي.